كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ډیرو محترمو او قدرمنو اوریدونکو، مصنف رحمه الله د دې لپاره چې د توحید د عقیدې وضاحت وشي او هر هغه څه چې د توحید د عقیدې سره منافي دي یا خو بیخي توحید د منځه وړي او یا داسې چې د توحید کمال ختموي، دغه بابونه په دې باب کې راوړل او په هغې کې موږ هغه قاعده ذکر کړې وه چې یو شرک اکبر دی او بل شرک اصغر دی. او مصنف رحمه الله بعضې هغه بابونه راوړي چې هغه د شرک اکبر سره تعلق ساتي او کم داسې بابونه هم راوړي چې هغه د شرک اصغر سره تعلق ساتي. دغه قاعده مه هېروه، دغه ډول پکار دی. دا باب مخکې باب ته نږدې دی. مخکې باب کې دا خبره او مصنف رحمه الله په دلایلو سره ثابته کړه چې د غیر الله پورې پناه طلب کول دا شرک دی. وجه دا ده چې پناه ورکول دا صرف د رب العالمین په واک کې دي او بل څوک نشي کولی چې چاته پناه ورکړي، مړي، قبرونه وغیره. په هغې باندې مخکې گفتگو شوه او هغه مسله واضحه شوه. نن چې د کومې مسلې وضاحت مونږ کول غواړو هغه دا ده چې د دې عنوان دی الاستغاثة بغیر الله شرک. استغاثه اصل کې غور دا مدد ته وایي. استغاثه معنا ده د غیر الله نه مدد غوښتل، غیر الله ته چغې او فریاد کول. مثلا په تا باندې یو مصیبت راغی، د دغه مصیبت په وخت کې ته یا ملایکو ته فریاد کوې چې ای جبریله زما دا کار پوره کړي، ای میکائیل زما دا کار پوره کړي، یا پیغمبرانو ته چغې ویل چې یا محمد زما دا کار پوره کړي، یا سلیمان زما دا کار پوره کړي، یا داود، یا موسی، یا عیسی وغیره. داسې چغې وهل دې ته استغاثه بغیر الله وایي. او یدعو غیره، یا د غیر د الله نه بل څوک رابلي، دا په هغې باندې عتب دی په غیر الله باندې. نو دا شرک دی. ولې؟ ځکه چې مدد کول یوازې د هغه ذات خاصه ده، کوم ذات چې دا مخلوق پیدا کړی، کوم ذات چې دا کائنات پیدا کړي، کوم ذات چې دا نظام چلی. نو د دې دپاره به د مصیبت په وخت کې چاته چغې وایي رب العالمین ته، یا ته خیر غواړي او د خیر د طلب کولو دپاره ته غیر الله ته چغې وهي، یا ملایکو ته چغې وایي، یا پیغمبرانو ته چغې وایي، یا قبرونو ته چغې وایي، یا نور مخلوق ته وغیره. دا هم شرک دی. او دا به تاسو په خپله معاشره او ټولنه کې لیدلي وي، په خپله اجتماع کې خصوصا دا بوډاګان دا چغې ډېرې وهي. زنانه به کټوۍ په اور باندې ایښي، په هغې کې پۍ پرتې شودې چې ورته وایي، او اور پسې بل وي. نو چې کله هغه تویږي دا په بل کار کې مصروفه وي، ورمنډه کې وایي یا ملا مزیده به راورسېږي، یا پیر صاحب راورسېږي. همدغه شرک دی. شرک سخکرې نه لري، څه غوږونه نه لري، څه حیوان نه دی چې ببره لکۍ او روان یې. همدغه عقیدې ته شرک وایي. یا یو ماشوم د دې زنانه نه لاړ شي، د بلۍ څنډې ته ورسېږي،
دا پسې د دې ځای نه ورمنډې کې وایي یا ملا مسجد بابا راورسېږي یا پیر صاحب راورسېږي یا خړم شهید راورسېږي. دا بعینه شرک دی، بعینه شرک دی. دا په خپل ځان باندې رحم کول پکار دي، جهنم نه ځان بچول پکار دي، د دې مصیبتونو نه ځان خلاصول پکار دي. او دا شته دی په دې مصیبت انسانانو کې. عجبه خو لا دا ده چې د مکې مشرکان چې به کله په ډېره سخته به پرې راغله الله ته به یې چغې والې چې کله کمه سخته به وه بیا مشرکانو ته چغې والې خپلو باباګانو ته. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الله فرمایي چې دا مشرکان کله چې دوی په بحر کې سپاره شي سفر کوي او د دوی کشتۍ چې ده دا چپې راواخلي نو په دغه وخت کې دوی وحس رب العالمین ته چغې وایي. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. چې کله ورته موږ نجات ورکړو بیا شرک کوي. او زموږ د دې زمانې مشرکان هغه دا دی چې څومره ورته مسله سختېږي دومره دوی په شرک کې وردننه کېږي. عجب العجاب، ډېره ناشنا خبره ده. نو خلاصه د غیر الله ته چغې وهل، د هغې ته فریاد کول، د هغې نه مدد طلب کول دا شرک دی. په دې باندې بېشمار آیتونه دي، ټول قرآن کریم د دې نه ډک دی. خو مصنف رحمه الله یو څو نصوص شرعي راوړي، آیتونه او حدیثونه راوړي چې د دې نه دا خبره ثابتېږي چې د غیر الله نه شرک غوښتل دا ناروا ده او شرک دی. په دې باندې انسان د اسلامي ملت نه خارجېږي. وقول الله تعالى، الله فرمایي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ته مه رابله د الله نه ما سوا هغه څه چې تا ته نفع در رسولی شي او نه ضرر. د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی هغه نه ځان ته نفع شي رسولی نه تا ته شي رسولی، نه د ځان نه شر دفع کولی شي نه تا نه شي دفع کولی. او دا خبر د عقل خبره ده. دا خلک چې پیغمبرانو ته چغې وایي دا پیغمبران شهیدان شوي دي، دا په ورځ کې به په لسګونو پیغمبران شهیدان کېدل. هغوی د خپل ځان د شهادت دفاع نه شوه کولی. بچي به شهیدان کېدل، د خپلو بچو دفاع به نه شوه کولی. مرض به پرې راته، خپل مرض به د ځان نه شي دفاع کولی. مالونه به خساره کېدل، تاوان به ورته رسېده، خپل مال به نه شي بچ کولی. ملګري به شهیدان کېدل، خپل ملګري به نه شي بچ کولی. حالانکې هغوی ورسره موجود وو په هغه وخت کې چې اوس هغوی وفات شوي دي. او انسان هغه ته اوس چغې وایي نو د دې نه بل عقل غټ بېوقوف او بېعقله شته. بیا هغه لا پرېږده داسې انسانان چې د پیغمبرانو نه راښکته چې ولیان چې ورته وایي چې دا په دې قبرونو کې پراته دي او د دې حقیقت نه دی معلوم دی، یو انسان دې ته چغې وایي، دا څومره بېوقوفي ده. نو د غیر الله نه مددونه طلب کول دا شرک دی. الله فرمایي چې ته د الله نه ما سوا بل مخلوق مه رابله، هغه نه تا ته نفع در رسولی شي نه ضرر. وایي فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. که د الله نه ما سوا د بل مخلوق راوغوښته، د هغې نه دې فریادونه وکړل، هغې ته دې چغې ووهلې، د هغوی نه دې مدد طلب کړه، نو ته یقینا ظالم یې. دلته د من الظالمین نه مراد المشرکون، مشرکان دې مراد دي. که د غیر الله ته دې چغه ووهله نو ته په دې باندې مشرک یې. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. الله فرمایي چې الله درته ضرر در ورسوي نو څوک نشته دی دغه ضرر دفع کوونکی، او که الله درته خیر در ورسوي فلا راد لفضله. د الله فضل څوک نشي واپس کولی، خپله عقیده دې برابره کړه. همدارنګه الله فرمایي چې فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. تاسو رزق د الله نه طلب کړئ، د هغه عبادت وکړئ، هغه ستاسو مالک دی، ستاسو خالق دی، ستاسو رازق دی، ستاسو مالک دی. همدارنګه فرمایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله. څوک دی ډېر لویه ګمراه. ګوره الله فرمایي ته په دې باندې سوچ وکړه، څوک دی ډېر لویه ګمراه د هغه چا نه چې داسې څوک رابلي چې لا یستجیب له الى یوم القیامه. د قیامت سبا به د باندې راشي ای مشرکه، اسمان به در باندې ټوټې ټوټې راګزار شي، خو دا ته چې کوم بابا ته چغې وایې دا بابا به ستا د اواز وانوري. نو ولې ورته چغې وایې؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی هغه ذات چې ډېر مضطر، ډېر حاجتمند چې ورته اواز وکړي، څوک یې ورله دعا قبلوي. ویکشف السوء، او څوک بدي لرې کولی شي، څوک بد حالات لرې کولی شي. دا رب العالمین دی. اإله مع الله، آیا د الله سره بل اله شته دی؟ ته سوچ وکړه په دې کارونو کې. قلیلا ما تذکرون. محترم ورونو، د غیر الله نه مدد او فریاد کول هغه ته دا شرک دی او شرک اکبر دی. د دې باره کې بل یو حدیث دی انشاءالله چې هغه په بل درس کې بیان کړو او د هغې څه مختصر فواید دي بإذن الله
تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه